لومړی په 1315 هجري لمریز کال افغانستان 10 میلیونه وګړي لرل. دوهم، افغانستان د لومړي ځل لپاره په کال 1342 لمریز کال په 29 ولایتونو وویشل شو. دوهم، د نغلو بند په 1346 کال کې بشپړ شو او 80,000 کیلو واټه ظرفیت یې درلود. څلورم، د کابل تورخم سړک په 1344 لمریز کال کې بشپړ شو او په پاخه ډول ورغول شو چې 222 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره سور لري. شپږم، په 1333 لمریز کال کې د آریانا افغان هوایي شرکت بنسټ کېښودل شو. اووم، افغانستان کې لومړی بانک په 1312 لمریز کال کې پرانیستل شو. اتم، ماهیپر بند په 1343 لمریز کال کې بشپړ شو او 40,000 کیلو واټه ظرفیت یې درلود. لسم، د افغانستان د نوي معارف بنسټګر امیر شیر علي خان و. 11م، افغانستان مهم لقبونه عبارت دي له اسیا زړه، د هند دروازه، د منځنۍ اسیا څلور لارې. دوستانو ویډیو همدومره وه. که ویډیو مو خوښ شوي لایک یې کړئ او له ملګرو سره یې شیر کړئ. چینل د سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا چې یو بلې نوې ویډیو سره حاضرېږم، تر هغې مو په رب سپارم. الله مو مل شه.